نن بیا موږ یو فلم سره حاضر یو چې د دې فلم ریټ دی او دا فلم به زه تاسو ته ایکسپلین کوم، یعنی تشریح به کوم درته. دې فلم کې موږ په ځنګل کې یو ګاډی ګورو چې له کوم لږ ساعت پهله اکسیډنټ شوی دی او دې کې موجوده هغه سړی ډېر زیات په خراب حالات کې دی او له هغې خپه او لاس هم مات دی. خو دې سړي ته دا خبره معلومه شي چې د دې هغه ماته خپله ګاډۍ د ډیشبورډ لاندې نښتې ده او هغه نه روزي. خو دا سړی چې کله وروسته وګوري نو دا هلته کې یو سړی ګوري کوم چې مړ شوی وي، هغه د دې دوست وي یا یې سره فیملي ممبر وي. او بیا لږ ساعت پس دا یو بلی مړی هم وګوري کوم چې د ډرایور وي. دا سړی اوس ډېر زیات په پریشانۍ کې مبتلا شي. دا سړی چې د مرګ نه بچ و نو هغه دې د ګاډي سیټ بیلټ لګولی و. نو تاسو ته هم دا میسج دی چې په ګاډي کې سفر کوئ دغه سیټ بیلټ ضرور لګوئ. دې په دماغو کې زرګونو سوالونه راځي او دا چغې هم وخي، خو د دې مدد ته دلته څوک هم نه راځي. او دغه د ګاډي وتلو لپاره دا هر رقم کوشش کوي، خو دا ټولو نه پیله خپل جیبونه چک کړي چې په هغې کې فون موجود وي او دا چاته ټلیفون وکړي. خو د دې په جیب کې هېڅ هم نه وي. هغې نه بس دا له ګاډي ډیشبورډ کولاوي کوم ځای کې یو ماچس او یو ټورچ ورته میلاو شي. خو دا دواړه شیونه د دې د کار نه وو. دا ډېر زیات هلته چاڼبین وکړي خو دې ته هېڅ هم میلاو نه شي. خو دا سړی د شکل نه ډېر هوښیار ښکاري. هغې نه پس ته ماښام شي او تیاره شي، بیا موږ ګورو چې هلته کې باران راشي. خو د دغه باران اوبه دا راجمع کړي او دا وڅکي. هغې نه پس دا له ګاډي ریډیو آن کړي او ګانې ولګوي او دغه دوران کې دا اوده شي. په شروع کې خو باران دې لپاره ډېر ښه و ولې چې دې ته باران اوبه وڅکلې. خو دغه باران اوس دې لپاره مصیبت جوړېږي ولې چې هغه باران سره د دې ټولې کپړې لمدې شوي او دې ډېره زیاته یخني شروع شي. خو دا شاته موجود هغه سړي نه کپړې وکاږي او ځان ته یې واچي. بیا دا اوده شي او بل سهار شروع شي. بل سهار موږ دغه سړی بیا ګورو چې دا کوشش کوي چې دغه ګاډي نه دا بهر وځي. خو اوس یو بله مسله دا هم جوړه چې دا سړی ورو ورو وږی کېږي او خو دې سره خوراک نه وي سوایي دغه شاته کس چې پروت وي چې دغه یې راونیسي او ویې خوري. خو خوړلو نه پیله دا د دې سړي جیبونه چک کړي کوم ځای کې چې دې ته یو لایسنس میلاو شي او د دې سړي نوم جورج وي. خو دا فکر کوي چې کیدای شي دا زما یو ملګری وي، هغه بیا دا ونه خوري. یو نه یو ورځ دغه سړی به د هغه مړی خوري ولې چې لوږه داسې یو شی دی چې په انسان باندې ډېر زیات کارونه کوي او ډېر زیات مجبوروي. خیر دغه ورځ همدغه رنګې دا په نهاره باندې تېره کړي. دغه شانتې دا سړی بیا فکر کوي چې شاید بار څوک ژوندی دی او دغه ګوري. خو دا سړی دا فکر کوي چې کیدای شي دا زما وهم وي او بار څوک هم نه وي. خو دا خبره رښتیا وي چې دې ته بهر نه څوک ګوري. دا به موږ تاسو ته مخکې په فلم کې ښایو. بیا دا سړی هلته کې یوه ګولۍ ګوري کوم چې دا راغستلو کوشش کوي خو دا یې راوانلي. خو د سیټ لاندې دې ته یوه تمانچه میلاو شي. دا سړی فکر کوي چې دغه ګاډي کې تمانچه د کوم ځای نه راغله او بیا دا ځان سره وایي چې لوږې نه دا بهتره ده چې زه ځان مړ کړم. خو دغه دوران د دې سترګه ورشي او دا اوده شي. بیا دا هلته کې یوه جینۍ ګوري کوم چې دې ته را روانه وي او دا ډېر زیات خوشحاله شي او یو امید یې را پیدا شي. دا جینۍ هم چې دا وګوري هغه ورته رامنډه کړي او دې ته اوبه ورکړي او سره خوراک سامان هم ورکړي. دا سړی دلته کې په ژړا شي خو دا جینۍ ورته وایي چې مه ژاړه، الله به خیر کړي او اوس به زه ستا مدد وکړم. خو کله چې دا سړی د خوبه راپاڅي دا د یو خوب کتو او داسې هېڅ هم نه و، نه یو جینۍ راغلې وه. یو ځل بیا دا سړی فکر کوي چې د بهر نه دې ته څوک ګوري. خو هغه یو بالوي او د دې ملګري باندې لګیا وي او هغه خوري او دغه خبره دې ته بلکل هم ښه ونه لګي. دا په هغه بالو ډز وکړي او هغه ته یې هلته نه وتښتېږي. دلته کې موږ ګورو چې کومه جینۍ دې ته وختي راغلې وه هغه دې سره خوا کې ګاډي کې ناسته وي. خو کله چې دا ور وګوري نو هغه جینۍ ترېنه غیبه شي. اخر دا جینۍ څوک ده او دا دې ته بار بار ورې راځي دا به موږ لږ ساعت پس تاسو ته ووایو.
دغه شانتي یوه بله ورځ هم تېره شي او دا د لوږې نه ډېر زیات مړ وي او ډېر وږی وي. دا هلته کې یو میږی ګوري. دا هغه میږی راوالي او په خوله یې کړي او وخوري، خو دغه میږي سره د دې هېڅ هم ونه شي او دا اوس خپل مرګ ډېر د نږدې نه ګوري. په دغه خبره دا سړی ډېر زیات غوسه شي او هلته کې هغه ګاډۍ خوځول شروع کړي، خو دا غوسه دې ته ډېره فایده وکړي. کوم سره چې د ګاډۍ ګیټ کلوز شي او دا دوی بهر روزي، خو کله چې دا بهر روزي د دې لاسونه او خپې ماتي او دا هلته نه حرکت نشي کولی. دا اسمان ته ګوري او جاړي او فریاد کوي. دا یو ځل بیا ګاډۍ کې نظر راشي چې کوم شی میلو شي او د دې په کار راشي، خو دې ته هلته کې یو کارډ میلو شي کوم باندې چې ریګریمنټ لیکل شوي وي. دا سړی فکر کوي چې دا څوک دی، خو هغه جنۍ ورته وایي چې دا ستا نوم دی او دا تی. دلته کې اوس دې ته دا فایده شوه چې دې ته پته ولګېده چې دا څوک دی. بیا دا هلته کې څه کپړه اخلي او په زخمونو مږي او له هغې اینه بندوي. بیا دا په ګاډۍ په ریډیو کې اوري چې اوس 3 کسانو یو بینک لوټ کو او په هغې کې د دې نوم هم دی او دې 3 کسانو هلته کې یو جنۍ ویشته او هغه یې مړه کړه. دلته کې اوس موږ ته دا پته ولګېده چې دا هغه 3 کسان دي کوم چې بینک یې لوټ کو، او کله چې دې بینک لوټ کړی دی دې په لارې کې را روان وي او د دې دا ګاډۍ وجنګېده او دا نور 2 کسان تې مړه شو، دا پکې ژوندی دی. خو زمونږ کیسه اوس دلته ختمه نه ده، اوس هم شروع ده. دا سړی د ګاډۍ ډیګۍ ته راشي او هلته کې ډېرې زیاتې پیسې په بیگ کې پرتې وي، خو شاید دا پیسې اوس د دې په کار نشي راتلی، ولې که دغه پیسو سره دا بهر لاړو نو پولیس به یې ونیسي او که دلته ایسار شو نو دا به د لوږې نه مړ شي. خو دا بیا هم پیسې واخلي او دا لالچ وکړي. خو دا سړی چې کله بره لاړ شي نو د دې ملګری هلته پروت وي، خو هغه بالو ته خوړلی وي او دا نیم وي. دا چې کله خپل ملګری په دا حالت کې وګوري نو دا ډېر زیات خفه شي او دا یو ځل بیا بېهوشه شي. دا چې کله وش کې راشي نو دا ګاډۍ سره یو کس ګوري کوم چې د هغه پیسې دلته نه تښتوي. رین ورپسې تمانچه راوکاږي، خو هغې سره هم ډېر غټ ټوپک وي. رین دې ته ووایي چې دا هر څه والا خو زما زندګي بچ کا او ما دلته نه وکاږه، خو هغه غل هلته نه هغه پیسې والي او وتښتېږي. رین چې کله واپس ګاډۍ ته راشي نو هلته اوس هم یو بیگ د پیسو ډک موجود وي. دا کس اوس دا پیسې نشي بچ کولی، ولې دا خو دا پیسې نشي خوړی. دلته کې دا سړی هغه پیسو ته اور ولګوي او هغه ټولې پیسې بیا دا هلته کې هغه ګولۍ هم راوالي کوم چې دا وخوري او دې ته لږ آرام میلو شي. بیا دې ته هلته کې یو سپی میلو شي کوم چې د دې ملګری شي او د دې پرې ټایم پاسي هم شروع شي. او دا د سپي ته وایي چې زه په بچپن کې ما سره یو ورکوډی سپی و او دې سره د دې هغه یاداشت واپس راځي. او دا یو ځل بیا هغه جنۍ ګوري کوم چې د دا وختي نه په سوچونو کې راځي. دا شاید هغه جنۍ وه کوم چې د دې په بینک کې ویشته او مړه یې کړه. لږ ساعت پس دا هلته کې یو شیر ګوري کوم چې د دې ملګري جسم پسې راشي او هلته نه یې وتښتوي. رین چې کله دا وګوري دا ډېر زیات ویریږي، خو بل سهار چې شي نو دا سړی هلته نه تښتېدلو کوشش کوي. دا په هغه لاره ځي په کومه لاره چې هغه غل وتښتېدو. دې سړي سره هغه سپی هم وي کوم چې د دې ملګری شو او هغه جنۍ هم وي او دا ګوري. دا سړی وده وي او ځان راکاږي او برخیږي او بغیر د دې یاري چې ما به پولیس ونیسي او ما به جیل کې واچوي. کله چې دا لږ مخکې راشي نو دې ته هلته کې یو بیگ میلو شي کوم ځای کې چې ډېرې زیاتې ګولۍ وي او د خوراک سامان هم وي. دا خوراک دې ته له محنت په بدولت باندې میلو شو، که دا چیرې هغه ګاډۍ سره پروت وي نو دا به اوسه پورې تر لوږې نه مړ وي. دا هلته کې هغه خوراک وکړي او یو ځل بیا بره ختلو کوشش چالو کړي. دا لږ مخکې راشي دې ته یو سورنګ میلو شي کوم ځای کې چې موبایل وي خو په هغې کې نیټورک نه وي. او دا اوس کوشش کوي چې دغه رنګیزي ته لاړ شم کوم ځای کې چې د موبایل نیټورک راشي او دا ځان بچ کړي. دلته تاسو دا فکر کوئ چې دا موبایل له کوم نه راغو، خو دا د هغه غل موبایل و کوم چې وختي دلته راغلی و او غلا یې کوله. او دا سړی د هغه شیر شکار شو کوم چې وختي د دې هغه بل ملګری وخوړو. او دا پیسې د دې هم ازمینه شوي او د دې په کار هم رانغی. راین اوس دا فکر کوي چې زما ځان ته هم خطر ده او دا شیر په ما هم اټیک کولی شي. دا هلته کې یو سیند ګوري کوم ځای کې چې دا ډېرې زیاتې اوبه وڅښي او هلته کې ډېر زیات چینجي هم وخوري.
او دې سره خپل سپی هم و کوم چې د دې ملګری شوی و او په دغه ټول سفر کې دا سپی دې سره وي او دې ته همت او د طاقت یوه حوصله ورکوي. او ری یو ځل بیا هغه جینۍ ګوري کوم چې د سیند نه هغه غاړه ولاړه وي. ری دلته کې کوشش کوي چې دې سیند باندې واوړي او دې جینۍ ته لاړ شي، خو دغه سیند دومره ډېر زیات تیز وي چې دا سړی ځان سره ویسي. دا سړی په سیند کې لړی شي او هغه سیند یې ډېر زیات لرې ویسي. په کوم باندې چې دې سړي نه اوس لاره هم غلطه شي، خو دا یو سیټ ته راواوړېږي، خو هلته کې باران ډېر زیات تیز راشي. دا د یوې ونې لاندې پټ شي او دې باران نه ځان بچ کوي. خو لږ ساعت پس دا هلته کې څه نړاګانې ګوري او دا خلکه دې پسې ګرځي. دا هغه خلکه وي کوم چې دې جینۍ ځان سره راوستې وي او ټول خلکه او هغه جینۍ هلته نه غیبه شي. دا اوس هم د دې هغه وهم و. بل ساعت چې دا کله راپاڅېږي نو دا په ځمکه باندې پروت وي او هغه سپی دې ته راشي او هغه غواړي چې دا دلته نه لاړ شي. ری یو ځل بیا څه ګولۍ اچي او ځان ته جسم ته څه پاور ورکوي. خو ری یو ساعت پس بیا ماغزې ته راشي کوم ځای کې چې دا پروت و او د دې امید یو ځل بیا مات شي. یو انسان چې خپه او لاس یې مات وي او هغه ډېر زیات محنت وکړي او یو ځای نه لاړ شي او څو ورځې پس بیا هلته کې راشي نو هغې پړه به څه تېرېږي. اوس دې سره هغه ګولۍ هم نه وي کوم چې دا وخوري او د دې جسم ته ارام میلو شي او دا مخکې حرکت وکړي. او هلته کې یو ځل بیا هغه جینۍ دلته کې دې ته راشي، خو دې پیری دا راونیسي او په مرۍ ورته کښېني او دغه جینۍ دا ډېر زیات ووهي او د مړه کولو کوشش یې کوي. خو دا جینۍ نه غواړي چې دا سړی دلته نه لاړ شي، نو دې لپاره دا سړی دا جینۍ مړه کړي. او دا سړی په دې کار باندې بالکل هم نه وي ملامته، الټه دا ډېر زیات په جوش کې راشي او سړی بیا یو ځل تازه شي. لږ ساعت پس بیا تیاره راشي او دا په هغه ګاډۍ سره ناست وي او شپه تېروي. بل ورځ یو ځل بیا دا همت کوي او بره خیږي، خو دا نیمۍ لارې ته ختلی او اوس دې سره هغه ګولۍ هم نه وي او د دې دا محنت هم فضول روان وي، ولې چې دا به بره ونه خیږي. او دا سړی بره ستړی شي او ځان پرېږدي چې زه مړ شم، ولې چې دې کې اوس نور طاقت نه وي چې دا یو ځل بیا کوشش وکړي او بره حرکت وکړي. یو ساعت پس هغه سپی بیا هلته کې راځي او غاپي او دې ته یوه نوې لاره ښیي. خو رین چې کله سر راوچت کړي نو دا هلته کې یو روډ ګوري او بیا دا کوشش کوي او بره راختلو بیا چالو شي، خو دا اوس کامیابه شي او بره روډ ته راوخیږي. خو دلته هېڅوک هم نه وي سوای یو سړی پروت وي کوم چې مړ وي او د هغې په لاس کې ډېرې زیاتې پیسې وي. رین یو ځل بیا فکر کوي چې دا سړی څوک دی. دا یو ځل بیا د دې په جیب کې لاس وخي او ګوري چې دا څوک دی. او کله چې دا کارت وګوري نو په دې باندې لیکل شوي وي چې ریمنډ پلازي، او دلته کې د دې کیسې اصلي یو موډ راځي. دلته کې دې ته هر څه پته ولګي او دلته کې دې ته پته ولګي چې دا یو غل نه و بلکې دې هم په بینک کې کار کولو. او کله چې دا د بینک نه بهر را روانو او دریو کسانو دا په زوره په ګاډي کې کېنولو او دا یې اغوا کړو او ځان سره یې هلته نه بوتلو. او کومه جینۍ چې به دې ته بار بار راتله هغه بل څوک نه بلکې د دې خپله ښځه وه، کومه چې دې دوکان بهر ناسته وه او د دې انتظار یې کولو. هغې ډېرې زیاتې چغې خلکو ته ووهلې خو د چا هم د دې چغې واونه رېدې. او کومه جینۍ چې دې په ځنګل کې مړه کړه هغه د دې وهم و، خو د دې ښځه اوس هم ژوندی وي. بیا هغې نه پس دا ګوري چې یو شیر بیا راشي، خو دا هلته نه هغه غل جسم اوچت کړي او دغه شیر ته یې لړه کړي. او دا اوس بالکل هم نه یېرېږي، ولې چې دې ځان غل ګڼلو او دا غل نه دی او دا یو څه انسان دی. او راین دلته کې یو موبایل وکاږي، خو دې قسمت دلته کې ښه وي چې په دې موبایل کې نیټورک موجود وي. او دغه شان دا پولیس ته ټلیفون وکړي او ډېر لږ ساعت کې هغه پولیس هلته کې راورسېږي او دا هم هلته کې بچ کړي. او دا پولیس والا ته وایي چې هغه سپی هم ما سره راوله، خو دا پولیس ورته وایي چې دلته کې یو سپی هم نشته. خو دا سپی هم د دې یو وهم و او یو فکر یې و. دلته کې موږ ته دا پته ولګي چې د هغه ګاډي اکسیډنټ چې شوی او دې پخپله کړی و، ولې چې دې د سیټ بیلټ وتړلو او هغه ګاډي سټیرینګ یې تو کړو او هغه د غر نه لاندې وغورځېدو او دا د سیټ بیلټ له وجې ژوندی پاتې شو.